تا مخکواله کاو یا په تا باندې چا په سلام کې مخکواله کاو نو ته په دې باندې پوه شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د وجه نه چې د کس کې تکبر نشته او چې کله مثلا یو کس سلام لاسکه چې دای مطالبه وستانه چې را ماته ته پاسه لکه ډیر د الویل خلک چې دا وی کوشش دای چې ماته سټین وشي او دار چې ما پس خلک راشي ما سمېلاو شي نو رسول الله فرمایي چې البادئ بالسلام بريء من الكبر په سلام کې وړاندې والے دا چې تا کاو او یا په تا باندې چا کاو نو بده پوه شي چې بده کې غرور نشته او بده تکبر نشته نو دلته چې دا خلک چې دا د مؤمنانو سره نرم دي نو په هغه صفاتو کې یو دا ده چې وانهم لا یستكبرون دوی ځان لوی نه ګڼي او دی وجه نه چې کلم انسان کې غرور راځي کلم انسان کې تکبر راځي شیطان ډیر زیات کوشش کوي ډیر زیات چې ډیر خیر نه د انسان محروم کی کله یو قسم ذهن کله یو وسوسه کله بلا او د دې حتی د غرور او د تکبر په غر باندې ودري چې بس دار چې بالکل دنیا هم تباہ کی او آخرت هم تباہ کی نو بس سوچ دا پکار دی چې کلم داسې او اندازه سره جوړیږي د بل خبره په بدلېږي مثلا دار چې حق خبره منو دوته نه تیار نو بس سوچ دې دا وکي چې زما پیدا وخت د سره شي بس دا سوچ دې وکي چې زه پیدا د سره نو د دې هغه څومره غرور او هغه کم ارض سبه ختم شي زما پیدا وخت دا خو د هغه ګنده وبونه شوی دی چې هغه کله په بدن باندې او په کپړه باندې پریوځي نو بس سړی انسان په دې کې چې کله به دا صفایي کوم او کله به درې کوم او کله به صفا د دقه شیز نه د دې انسان پیدا وخت نو به د غرور څنګه کی دی به تکبر سره او د دې وجه نه چې خاکساری عاجزي نو دار چې به علم بیا پویا بیا هغه فهم چې څه ته ویل کېږي د الله انسان ته نصیب